په داسې حال کې چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژي او ډیجیټلي بدلونونو پر لور روانه ده، مخابراتي شرکتونه هم هڅه کوي له دودیزو چوپړتیاوو ورهاخوا نوې اسانتیاوې رامنځته کړي. افغانستان هم د همدې بدلونونو له کاروانه بې برخې نه دی. اتصالات افغانستان چې تر دې وړاندې زیاتره مخابراتي چوپړتیاوې وړاندې کولې، اوس د ټکنالوژۍ په ډګر کې د نوو امکاناتو او پرمختللو خدماتو د وړاندې کولو پر لور نوی سفر پیل کړی دی. اتصالات ګروپ چې په شاوخوا 30 هیوادونو کې فعالیت لري او مرکزي دفتر یې په متحده عربي اماراتو کې دی، له دې وروسته خپل نړیوال برانډ د ای اینډ په نوم معرفي کړی دی. دا بدلون یوازې د نوم تر تغییره پورې محدود نه دی، بلکې د شرکت لوګو او رنګ هم بدل شوی دی، څو د شرکت نوې تګلاره او نړیواله ستراتیژي ښه څرګنده کړي. د همدې نړیوال بدلون په دوام اتصالات افغانستان هم خپل برانډ نوی کړی، څو له نړیوال برانډ سره بشپړه همغږي ولري او په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پر بنسټ خدماتو نوی فصل پرانیزي. دا چې اوس د اتصالات مخابراتي شرکت د اماراتو کې یا د عربي متحده اماراتو کې په ای اینډ سره بدل شوی دی، په افغانستان کې هم دغه پروسه دویم پړاو ته ننوتې ده چې هغه د تبدیلۍ پړاو دی چې د اتصالاتو څخه د ای اینډ په طرف باندې روان دی. ای اینډ اصلا اتصالات اینډ دی. مخکې اتصالات یوازې یو مخابراتي شرکت و چې له دې وروسته به کله چې اتصالات په ای اینډ سره تبدیل شي، اتصالات به د مخابراتي خدمتونو ترڅنګ نور خدمتونه هم ټولنې ته وړاندې کوي. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې اتصالات افغانستان د اعلانونو او برانډ استازولي لپاره د ورزش له ډګر څخه د کرکټ او فوټسال له دوو نوو پیژندل شوو لوبغاړو سره د برانډ امبیسیډر تړونونه هم لاسلیک کړل. دغه لوبغاړي وایي اتصالات مخابراتي شرکت تل د ورزش او ورزشکارانو ملاتړ کړی او دا ډول نوښتونه د افغان ورزش د ودې لپاره مهم بلل کیږي. د ما لپاره د ویاړ ځای ده چې یو ځل بیا د افغانستان تر ټولو قوي ترینه د مخابراتي شرکت سره د برانډ امبیسیډر په حیث باندې رسمي قرارداد امضا کوم، البته اتصالات مخابراتي شرکت سره. او واقعیت چې اتصالات مخابراتي شرکت همیشه د افغانانو او بالخصوص د افغانستان د ورزشکارانو سره وګه په وګه درېدلی ده او د ورزش په پیشرفت کې ډېر مهم رول لوبولی ده. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د اتصالات سره ایز ا برانډ امبیسیډر کار کوم. نو ما لپاره ډېر د افتخار ځای ده. دا شرکت نه یوازې د افغانستان د سپورټس په برخه کې، همداسې د نورو خصوصا د افغانستان د کرکټ په برخه کې ډېر زیات همکاري کړې او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. زما لپاره نه یوازې یو تړون بلکې یو د ویاړ ځای دی. انشاءالله چې په ګډه به سره کار کوو او د افغانستان لپاره به په ګډه خدمت کوو. د اتصالات دا برانډ یوازې یو سمبولیک بدلون نه دی، بلکې موخه یې دا ده چې شرکت له دودیز مخابراتي چوکاټه ووځي او د ټکنالوژۍ پر بنسټ د نوښتګر شرکت په توګه فعالیت وکړي. تمه کېږي چې د دې بدلون له لارې به افغانستان ته نوې ډیجیټلي حل لارې، هوښیارې اړیکې، پرمختللي انټرنیټي خدمات او نوښتګر ټکنالوژیک امکانات وړاندې شي. کارپوهان باور لري چې دا ډول پانګونې نه یوازې د مخابراتي سکتور د ودې سبب کېږي، بلکې د هیواد د ډیجیټلي اقتصاد، سوداګرۍ، زده کړو او عامه خدماتو په پرمختګ کې هم مهم رول لوبوي.